اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مرګو السلام علیکم. نن به چپټر نمبر 5 چې د فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز اف میټر چې دی دا به شروع کوو. جسمانی او کیمیایی تبدیلیانې په ماده کې صحیح ده. د مادې جسمانی او کیمیایی تبدیلیانې په پیج نمبر 60 باندې که تاسو وګورئ فزیکل چینجز observed in everyday life. جسمانی تبدیلیانې چې د هغې په روزمره ژوند کې موږ مشاهده کوو. صحیح ده. In the previous grade we have already read that all the substances are made of matter. په تیر شوي ګریډ کې یا په تیر شوي کلاس کې په تیر شوي جماعت کې منګه د مخکې نه ویلي دي دا موږ ته پته ده that all the substances are made of matter چې هر څیز چې دی ټول څیزونه چې دي څومره چې دي دا جوړ دي د مادې نه. صحیح ده. matter has mass and occupies space. ماده چې دا کمیت لري او دا رانسي ځای. صحیح ده. The three physical states of matter are solid, liquid and gas. او د مادې کوم درې حالتونه چې دي جسمانی چې هغې کې یو دی سالډ ټوس حالت، یو دی لیکوډ د اوبو والا حالت، صحیح ده، یا مایع حالت، اینډ ګیس او د ګیس شکل هوا. in which the arrangement of particles is different. په کوم کې چې د ذراتو arrangement چې دی د ذراتو ترتیب چې دی هغه ډیفرنٹ دی، مختلف دی. here we will study the physical changes in matter. او دلته کې به مونږه سټډي کوو، مطالعه به کوو د جسمانی تبدیلیانو په ماده کې چې په ماده کې کومې جسمانی تبدیلیانې کېږي د هغې به مونږه دلته کې مطالعه یا دلته کې به هغه مونږه سټډي کوو، دلته کې به یې وایو. صحیح ده. فزیکل چینجز ان میټر، جسمانی تبدیلیانې په ماده کې. ان فزیکل چینج په جسمانی تبدیلی کې اونلی اپیرنس اف ا میټر چینجز، صرف شکل چې دی صورت چې دی د یوې مادې دا بدل شي. بټ کیمیکل کمپوزیشن ریمینز د سیم، لیکن کیمیایی ترکیب چې دی صحیح ده، کیمیایی طور چې یو ماده د څه نه جوړی هغه شانتي هغه په هغه زوړ حالت کې، لیکن صرف د هغې ظاهري شکل چې دی صورت چې دی اپیرنس چې دی دا چینج شي، دا بدل شي. صحیح ده. بیا لاندې یو اکټیویټي ده، اکټیویټي 5.1 دې ته که تاسو وګورئ. صحیح ده. نو په دې کې 1 نمبر وایي take 2 to 3 spoons of salt in a clean beaker or any dish. صحیح ده. 2 یا 3 چمچې د مالګې چې دی دا تاسو راواخلئ په یو صفا بیکر کې یا په یو لوښي کې. صحیح ده. pour half cup of warm water into the dish and keep it stirring till all the salt dissolved. او دې ته بیا تاسو نیم کپ، صحیح ده، نیمه پیاله دې ته تاسو وارم واټر چې دی مطلب لږې ګرمې، صحیح ده، چې ډېرې زیاتې خوټ کېدلې نه، خو مطلب وارم واټر یې چې لږې تړمې وبئ هغه د لوښي ته تاسو نیم کپ واچوئ and keep it stirring او دا لړئ till all the salt dissolves چې په دې کې دا مالګه چې دا مکمل حل شي. صحیح ده. ټوله څومره مالګه چې دا پکې حل شي. can you see the salt؟ اوس تاسو دا مالګه چې دا تاسو لیدی شوی دا تاسو وینئ. بیا نمبر 3 heat the beaker or dish. اوس دا بیکر چې دی یا دا لوښی چې دی کوم کې چې تاسو دا مالګه اوبه اچولي دې له هیټینګ ورکوئ، دا ګرم کوئ. صحیح ده. حرارت ورله ورکوئ. till all the water evaporates as vapors. تر هغې پورې چې د دې دا ټولې اوبه چې دي دا څومره اوبه چې دي د دې لوښي دا ټولې ویپرز ته چینج شي، بخاراتو ته بدلې شي. صحیح ده. نمبر 4 you will observe that salt is present in the dish. نو تاسو به بیا دا مشاهده وکړئ، تاسو به وګورئ، تاسو به ووینئ چې سالټ چې دی مالګه هغه په دې لوښي کې موجود ده، په دې لوښي کې واپس هغه پاتې شو. صحیح ده. ها دلته کې بیا موږ ته دلته کې په دې نقشو کې که تاسو وګورئ ډیزالوینګ سالټ ان واټر په سټیرینګ سره به دا موږ دلته کې په دې اوبو کې په دې وارم واټر کې به موږ دا حل کو او بیا به دا اوبه چې دا بویل کو دا به وخوټ کو. صحیح ده. چې دا ویپرز ته چینج شي او لیفټ اوور سالټ په دې لوښي کې به هغه مالګه زموږ سره واپس پاتې شي. ها بیا دلته په ویښ کې لاندې که تاسو وګورئ په دې پیج باندې the dissolving of salt in water is a physical change. د مالګې دا حل کول په اوبو کې چې دا یو فزیکل چینج و، دا یو جسمانی تبدیلی وه. صحیح ده. مطلب مالګه چې وه دا سالډ وه او اوبه چونکې لیکوډ دي. صحیح ده. نو it only changes state of matter. دا صرف بدلی د مادې حالت. but matter having new properties has not been formed. لیکن څه نوې خصوصیاتو والا ماده د دې نه وه جوړه شوې. صحیح ده. صرف سټیټ یې چینج شو، صرف هغه حالت یې بدل شو. فزیکل سټیټ کین بی ریورسډ او جسمانی حالت چې دی دا واپس کېدی شي. صحیح ده. after evaporation
وروسته د ایواپوریشن نه چې اوبه چې دی هغه بخاراتو ته بړاس ته بدلې شوې صحیح ده اف واټر ایز ویپرز سالټ ریمینډ دیر چې کله موږ اوبه بویل کړې افټر ایواپوریشن وروسته د ایواپوریشن نه اف واټر ایز ویپرز چې اوبه ټولې بخاراتو ته بدلې شوې مطلب بړاس ته چینج شوې صحیح ده ګیس ته چینج شوې او لوښی ته خالي شو نو سالټ ریمینډ دیر هغه مالګه چې پکې موږ کومه حل کړې وه کومه ډیزالو کړې وه هغه موږ ته واپس په هغه ډش کې یا په بیکر کې هغه موږ ته پاتې شوه صحیح ده بیا لاندې بله یو اکټیویټي ده دې ته که تاسو ګورئ اکټیویټي 5.2 وی ټیک ان الومینیم کین یو الومینیم کین چې دی دا تاسو راواخلئ کوم دا کولډ ډرنکس دا کینز چې صحیح ده دغه کین دلته کې تاسو په دې نقشې کې ویستل دی دغه الومینیم کین چې دی وایي دا راواخلئ کرش اټ وید ا هیمر او دا په یو سټکي باندې دا تاسو کرش کوئ مطلب دا وچغوئ هیو یو ابزرو any change وایي آیا تاسو په دې کې څه تبدیلي چې ده دا ولیده څه چینج پکې ولیدو صحیح ده it has squeezed its shape has changed it has squeezed نو دا سکویز شوی دی مطلب دا راټول شو صحیح ده its shape has changed او د دې دا شکل چې دی دا بدل شو in your opinion ستاسو په رایې کې what type of change is this دا کم قسم تبدیلی ده دا کم قسم بدلون دی has the aluminium changed into a new matter آیا دا الومینیم چې دی دا یو بلې مادې ته بدل شو د دې نه څه بل څه شی جوړ شو صحیح ده نو دا صرف یو فزیکل چینج دی د دې شکل چې دی هغه چینج شو نو دا اقشته الومینیم کین دی صحیح ده او دا بیا هم ریورس کیدی شي صحیح ده مطلب د دې نه څه بل څه نوی شی یا څه نیو پراپرټیز والا څه بل څه څیز نه دی جوړ شوی صحیح ده نو پر روانه ویډیو کې انشاءالله بیا پیج 61 ته واړو او در روانې ویډیو پر تاسو باندې په الله د الله په امان